قادر خانه دا څه شی دی؟ دا زنجیر دی. څه شی دی؟ زنجیر. دا کوم ځای کې دی؟ ته ایسته که اوهو دا ولې؟ تا لکه چې ښځه کوزده موزده دې برابره شي مبارک دی چې کوزده وه که ښځه ډایرکټ دې واده وکړه که کوزده وه. سلامونه او نیکې هیلې. زما شاته تاسو دا پرده وینئ، دې خواته دا ښایسته د خټو جوړ دیوال وینئ، ولې دې طرف ته تاسو ته به ښکاري دلته مزینه کور دی، بنګله ده. دې طرف ته هم ښایسته ښایسته بنګلې دي، هغه طرف ته هم جوړې دي، تاسو به یې وینئ. خو چې کوم کور کې زه ولاړ یم په دې کور کې بیا قضیه بل رقم ده. الله دې پکې خوشحالي هغه کور کې هم لري، دې کې هم دې کې هم، خو دلته بیا قصه بل رقم ده. تاسو دلته وینئ دلته انسانان په زنځیرونو تړل شوي. هغه میالي بابا زیارت چې دی هغه نه دی ښه، دلته ساده کور دی، داخل په دې کور کې په کرایه اوسېږي. دا هغه سپین ږیره بابا چې نوم د څه شی دی بابا؟ محمد قاهر بابا چې وینئ دا یې زوی دی، دا قادر خان دی. دا بل یې زوی دی چې نوم دی؟ ظاهر خان. هغه د غم ډېرۍ چې د هغه یې ابۍ ده که نه د دی. دلته یو خوراکۍ هم ده، هغه هم په دغه رقم ده، خو تړلې نه ده. پرېږدی هغه مه راوله، راځه راشه. ښه تړلی ده. قادر خانه ولې تړلی؟ وایه تړلی، ولې تړلی ووایه زره. د شپې اوهو ما ته خو شی نه وایه کنه زه درله تختم. دا دې څنګه تړلی؟ ولا شپې کې ماښام ګرځم، شپې ماښام د واده کې ګرځم، شپې پیسې ورکوي نه ورکوي. ښه یو خو دا د کوم ځای په ستنې پورې تړلی که دې شي پورې تړلی دی؟ تقریبا پورې. ښه نو کله کله داسې شوي دي چې دا دې هم په اوږه کړی او زنځیر سره بهر وتی؟ ته ما سره په زوره خبرې وکړه که نه؟ دا لاسونه یې څنګه سره دي؟ اوهو قادر خان تا لکه چې ښځه کوزده موزده دې برابره شي مبارک دی چې کوزده وه که ښځه ډایرکټ دې واده وکړه که کوزده وه چې د شپې دې ځای نه وځي بیا چېرته خسر که راځې؟ فتح خواته ځم. چا خواته ځې؟ فتح خانه سم شه ګوره ښه ده. قادر خان بې لارې کومه چې تا په سر باندې تر دې شي کې تړلی. زه دې خلاص کړمه، ته ایسته که زه دې خلاص کړمه. خلاص دې کړم ووایه هو نه خلاص دې کړمه. ښځه نو چې ته یې نه غواړې نه دې خلاصوم. تنګ خور سره نه یې؟ ښځه هغه خواته چې دی د ده نوم رانه له یاده وځي یاره بار ظاهر خان هم چای ګیلاس لاس کې دی. دې وختي د پلار یو خبره ماته وکړل، ووایي رښتیا وبخښه حمید خان یې مشر ورور دی، څویم ورور یې دی؟ زه درېیم یې. دا دواړه تا نه مشران دي او مشکلات څه دي؟ تا مخکې ویله چې دوه ورونه مې وفات شوي، هغه په یو رقم باندې چې یو وهل شوی او بل چې دی میزوبه غوندې وه بېچاره، هغه او میزوبه همدغسې میزوبه و، هغه کوټه کې. خیر په هر صورت مشکلات دې راته لنډ ووایه. ستا په دې جیب کې زه یو څه وینمه. دا مې برز دی، دی باندې بوټان رنګوم، ښار کې ګرځم. ته بوټ رنګې؟ ته ورځې څومره پیدا کړې؟ زه به ډېر وشي دا 80 روپۍ 90 روپۍ 100 روپۍ دا ښار کې بسته ګرځم. درسونه دې ویلي؟ 12 فارغ یم، زه خپله 12 فارغ یم. نور انډیوالان مې دا 9 کال 1492 کال نه زه فارغ یم، 3 نمره فارغ یم د ننګرهار لیسې نه. او زما هم صنفیان چې دي اوس ټول ډاکټران دي، ځان ته درملتونونه جوړ کړي دي. بس په هر بخش او حمید خان څه کوي؟ او زه خپله بس بوټان رنګم خلکو ته. دغه بوټان دی حمید خان د پوهنتون چې کوم هغه آینده کې د ده دا مقصد و چې دی به یا ډاکټر جوړ شي یا به څارنوال صاحب جوړ شي یا به بل قاضي صاحب جوړ شي. هغه ټول د ده کوم هغه مقصد و مرام چې و هغه دې برس ته راورسېد. همداسې ده؟ هو بلکل همداسې دی. زه خپله هم زما ډېره شوق مې و چې پوهنتون ووایم، نور ملګرو غوندې، یا به زما خپله کمپیوټر ساینس کې ما خپله ویل چې زه کمپیوټر ساینس وایم. هغه پاتې دی؟ هغه مانه پاتې. مشکلات څه شو چې پاتې کړې؟ مشکلات مې همدغه هم د کور نوم دي چې ما پسې ولاړ نه دي، نو چې دا ما پسې ولاړ وی دا به کاریګر وی، هغه بل کاریګر وی،
پلار مې هغسې بیچاره د غوږونو نه په عذاب دی صحیح نشي اورېدلی تمام ورځ لاسګاډې په لاس کې ښه. زما خپله زړه پرې نه کېږي سپین ګیری م دی د ورځې څومره ګټې 80-90 روپۍ او غواړې څه شی دغه خلکو نه غواړې څه شی چې زه غواړم لګیا دا موږ خبرې کو دې خوا راشه زه دا غواړم ښه. چې زما ته د کار زمینه برابره شي زه پې کار وکړم چې د تر څو د خپل د څه شی کار درته وکړي ما ته د یو دانه زرنج واخلي ولې چې ما خپله مخکې م د پردی زرنج و د ماما مې و هغه په ډنډه مې اخیستی و د ورځې 1.5 روپۍ مې ورکوله ورته ما به ورځې 250-300 روپۍ مې کوله خو مزدوریان مې پکې ښه روان و چې کله هغه ما نه واخیسته زرنج واخیستې خرڅ یې کړله ځان ته ما د کور دغه د 1.5 کال د کور کرایه م باقی یم او بس 80-90 خو باندې خو نه کېږي 80-90 روپۍ هغه د کور مصارف نه کېږي یوازې یو زرنج تقریبا موږ بیه کې 1,53,000 افغانۍ قیمت دی نو داسې یو 15 ترونه به پیدا نه شي چې تر څو پورې د حمید خان دغه د 3 ورونو هغه یو خورکۍ هغه مور چې ناسته ده د دې دا مشکلات لږ زره اسانه کړي لږ زره دی په دې کور کې لږ خوشحالي خو هم حق لري چې راشي ورته په یو زرنج د دې کور ته خوشحالي راځي نو داسې یو 15 ځوانان ما ته پکار دي که هغه ډالر اچوي که نه خصوصا زما هغه ملګرو ته چې هغې بهر کې د کار روزګار کوي زه پوهېږم پیسې ګټل اسانه نه دي خو ولې دغسې خلکو مشکلاتو په حل کې واقعا تاسو به ګټه کوئ خو دا به بیخي بهترینه ګټه یو بل سکون او اطمینان به الله درکړي همداسې ده بلکل همداسې واتساپ نمبر شته ډسکرپشن یا په ویډیو کې او آنلاین مرستو لپاره لینکونه هم شته راته ولیکئ چې دا د ظاهر خان لپاره د حمید خان لپاره تر څو پورې قادر خان او ظاهر خان او هغه سپین ږیری بابا د دوی د ژوند آینده کې لږ ښه تېر شي الله مو خوشحال لره مرسته نشي کولی ویډیو سره شریکه کړئ ورته ووایه مرسته راسره وکړئ مرسته راسره وکړئ ستاسو یو جهان الله مو آباد لرم خدای السلام علیکم